زه د قاتل د سترګو تور را ژوندی کړی یم. زه د قاتل د سترګو تور را ژوندی کړی یم. چرته تهمت چرته پیغور را ژوندی کړی یم. که خاموشی د سمندر په مرګ وجلی یم. که خاموشی د سمندر په مرګ وجلی یم. زه د ګودر د غاړې شور را ژوندی کړی یم. ما سره یو زلمی ولاړ دی. زلمی د اختر دی مبارک. ډېره مهرباني. ستاسو دې مبارک شي او د نړۍ تمامو مسلمانانو ته په خصوصي توګه پښتنو ته که هغه د لر دي او که د بر دي شمشاد ټلویزیون په دې سکرین په ذریعه موږ هغو ته چې ډېر مبارکي وایو او الله دې وکړي چې دا اختر موږ له په لر او بر په دواړه اړخ ته چې د خوشحالي او سوکالي راوړي او چې دی نو څنګه چې موږ وایو چې موږ خپلو میندو زیږولي یو خویندو لوی کړي یو خو زمونږ مور چې ده اصلي زمونږ خاوره ده او دغه مور که زمونږ خوشحاله وه نو موږ خپل دا بچي به ټول خوشحاله او دا به علي چې موږ پښتانه اتفاق وکړو او موږ پردی سړی چې کوم موږ ته مختلف سازشونه کوي موږ یو بل ته ودرئ موږ پردي اشرونو له بیایي پکار ده چې موږ هغه ته انکار وکړو موږ ځان وپېژنو که په کومه ورځ موږ ځان وپېژندو زموږ دا مور به خوشحاله شي چې دا مور خوشحاله شو دا ټول بچي به خوشحاله ډېره مننه ستاسو. ډېره مهرباني. اسپندیار ممن له مایک په دې ټاپه ورکوم چې تا د حجرې محفل تمام کو تا د حجرې محفل تمام کو زه د ګاونډي نه کوي اوس راغونډوم.